د یو پاچا آخري وصیت. یو پاچا وصیت وکړ کله چې زه مړ شم نو په اوله شپه زما په قبر کې بل څوک دفن کړئ او ډېرې پیسې، مال، سره زر او قیمتي غمي ورکړئ، یوازې د یوې هغه شپې په بدل کې چې زما په قبر کې تیروي، خو د ژوند خیال به یې ضرور ساتئ چې درنه مړ نشي. له دې وصیت څخه یو څه وخت وروسته پاچا مړ شو. د وصیت پر ځای کولو لپاره یې د پاچا کورنۍ او وزیرانو د مملکت ډېرو خلکو ته زارۍ وکړې، خو هیڅوک هم په قبر کې د شپې تېرولو لپاره زړه ښه نه کړو او هیڅوک تیار نه شو تر څو په قبر کې شپه تېره کړي. په همدې وخت کې یو مسکین چې نه زامن یې و، له دوی سره یو تبر، یوه رسۍ او یو خر و چې په یاده سیمه تېرېدل. د پاچا له کورنۍ سره مخ شول. د پاچا کورنۍ ورته وویل: پاچا یو وصیت کړی دی، تا ته به ډېر مال درکړو، له فقیري به خلاص شي، اولاد به د اسوده او په راحت کې شي. صرف یوه شپه د پاچا په قبر کې تېره کړه. مسکین انکار وکړ، خو له ډېرو غوښتنو او فشار وروسته مسکین تیار شو. وزیرانو او کورنۍ مسکین د پاچا په قبر کې دفن کړ. سهار شو، خلک راغلل، قبر یې لوڅ کړ. د وزیرانو اراده وه چې له مسکین څخه د حال پوښتنه وکړي او خپل ګټلی مال ورته تسلیم کړي، خو کله چې مسکین له قبر څخه راووت سمدستي یې منډه کړه او وتښتېد. خلکو د ډېرو هڅو وروسته مسکین راونیو او ویې پوښتل: په قبر کې څه حال و؟ ولې تښتې؟ شتمني دې مبارک شه، لوی سرمایه داره شولې. مسکین په څو لنډو جملو کې خلکو ته ځواب ورکړ او ویې ویل: کله چې زه په قبر کې کېښودل شوم نو ماته دوه کسان راغلل او له ما څخه یې دا درې پوښتنې شروع کړې. اول: مال دې له کومه کړو او په چا یې مصرفوې؟ آیا حلال دی که حرام؟ دویم: خر دې له کومه کړو؟ په حلالو پیسو دې واخیست که په حرامو؟ چیرته یې سره وې؟ آیا د ځمکې خاوند نه دې اجازه اخیستې؟ دریم: رسۍ دې له کومه کړه؟ اخیستې دې ده که غلا کړې دې ده؟ مسکین زیاته کړه: ټوله شپه یې له ما څخه دا پوښتنې کولې چې یوه مې هم تر اوسه نه ده ځواب کړې او په ځواب ورکولو کې ناتوانه او عاجز وم. که دا مال چې تاسو یې ماته راکوئ نو د مال د یوې روپۍ د مصرف ځواب به څنګه ورکوم؟ دا مال زه نه غواړم. آیا کله دې د قبر په اړه فکر کړی دی؟ یعنې زموږ اخرنی کور؟ فکر مه کوه، دا چې موږ نن څه کوو دا ذره ذره لیکل شوي دي، خو افسوس چې موږ اوس هم غافله یو. ولې توبه نه باسو؟ ولې له الله تعالی څخه بښنه نه غواړو په داسې حال کې چې الله تعالی توبه کوونکي انسانان خوښوي؟ که ته په دې فکر کې چې سبا به توبه وباسم، کیدای شي چې نن ورځ ستا اخرنۍ ورځ وي.